د غرب او معاصر جاهلیت وحشي او په اخلاقي او بشري لحاظ تر ټولو لوېدلې څهره جیفري اپسټاین. جیفري اپسټاین هغه نوم دی چې د شتمنۍ، سیاست، شاهي کورنیو او نړیوالو رسویو ورپورې تړلې او د نن ورځې تر ټولو په تودو بحثونو کې یادېږي. دا کیسه یوازې د یوه تورن یا مجرم کس داستان نه دی، بلکې د هغو پټو څهرو انځور دی چې د پیسو او ځواک تر سیوري لاندې د کلونو لپاره خوندي پاتې شوی دی. غرب او په ځانګړي ډول امریکا د انسانیت او اخلاقو تر هغو پولو هم اوښتې کوم چې د خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم تر مبارک بعثت وړاندې د جهالت تیارې خپرې وې. هغه وخت چې ظلم، فحشا او نورې ناوړه کړنې داسې حد ته رسېدلې وې چې معصومې نجونې به ژوندۍ په خاورو ښخېدې. اخلاقي فساد په داسې اندازه و چې عامو خلکو به په ښکاره او اشرافو به په پټه زناګانې کولې. قتل او وینې تویول عادي وو. د ښځو حقوق له یو مخه پایمال وو. خو نن یو وارې بیا غرب د جاهلیت د مهال د خپلو نیکونو تور تاریخ لا نور داسې تک تور او پیکه کړ چې هغوی را ژوندي شوي وای هم به د دوی له اوسني حالته شرمېدلی او پناه به یې ترې غوښتلی. ځکه د جیفري اپسټین چې امریکایي یهودي دی، د آرشیف څخه یې په افشا شویو فایلونو کې د امریکایي او بریټانیایي د لوړپوړو چارواکو لکه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرامپ، براک اوباما او بوش، د بریټانیې د ملکې الیزابت زوی شهزاده انډریو مانډلسون چې په امریکا کې د بریټانیې استازی او د ټوني بلیر په وخت کې وزیر هم پاتې شوی و. په دې فایلونو او ویډیوګانو کې راښکاره شول چې دوی د اپسټین په شخصي جزیره کې د کم عمره لرونکو انجونو او ماشومانو باندې لومړی جنسي تیری کوي او بیا یې د جنسي غریزې له سړولو وروسته وژني. ټکان ورکوونکې لا دا ده چې د انسانیت په جامه کې وحشي ځناوران یې وروسته وینې څښي او غوښې یې هم د کباب په شانتې خوري چې دا د شیطاني مراسمو په نوم یادېږي او د یهودو عقیدوي برخه ده. اپسټین او میرمن یې یوازې د غرب او اروپایي هیوادونو سیاستمدارانو، سوداګرو او بانفوذه خلکو نه، بلکې د عربي هیوادونو ځینې حکومتي مشران چې حتی د سعودي عربستان د محمد بن سلمان زوی او نور مشهور او مطرح خلک هم هلته خپلې جزیرې ته سوق کړي او هغه ناوړه اعمال ترسره کړي چې انسانیت ترې شرمېږي. د اپسټین دا جزیره یوازې د جنسي استثمار او وحشتونو لپاره نه، بلکې د اسرائیلو د استخباراتي شبکې موساد یو شیطاني جال دی چې د نړۍ مشران په دې هدف کېل کړي ترڅو هر وخت د دوی غوښتنې ومني او که نه نو بیا یې همدا د اخلاقي فساد او وحشت رازونه افشا کوي چې فلسطین، سوریه، لبنان او نور اسلامي هیوادونو کې د اسرائیلو روان وحشت کې د ځینو عربو چلتاریانو د اسرائیلو سره همکاري او پر روان ظلم خاموشي دا اندېښنې د یقین تر پولو رسوي چې د دوی رسۍ د اپسټین په لاس کې وه او هغوی د رازونو د افشا کولو په ګواښونو خپلې غوښتنې پرې منلې. که د ننني غرب معاصر جاهلیت او تر بعثت وړاندې د جاهلیت، ظلم، وحشت او لیدلي اخلاق سره پرتله شي نو څرګنده به شي چې غرب د هماغه جاهلیت څخه څو قدمه وړاندې تللی، ځکه هلته یوازې نجونې په دې هدف ژوندۍ ښخېدلې چې د ټولنې د اوږو بار دي، پیسې نشي ګټلی او د لویدو وروسته بل ته په نکاح کېږي چې دا د دوی نفسونو نشو منلی. خو د غرب معاصر جاهلیت کې نه یوازې چې ماشومان، نجونې او هلکان به یې په بېرحمۍ وژل کېږي، بلکې تر وژلو مخکې جنسي ګټه ترې اخیستل کېږي او تر وژلو وروسته یې وینې څښل کېږي او غوښې یې هم د کباب په ډول خوړل کېږي. د جاهلیت په دوران کې به اشرافو او د قوم مشرانو به د بالغو ښځو سره په پټه زناګانې کولې ترڅو چې قوم یې پرې خبر نشي او دا رسوایي دوی ته د ځان لپاره شرم او عار بلله. خو په معاصر جاهلیت کې نه یوازې دا چې د کم عمره نجونو سره په داسې حال کې زنا کېږي چې هغوی په فزیکي لحاظ د دې ناوړه کړنې د استفادې وړ نه وي، بلکې دا جنایتکاران وروسته خپل په لاس او یا د دوی په مخ کې وژل کېږي او بیا د ولسمشرانو په کچه د ملت دا ستر مشران په دې جنایت او وحشت د شرم احساس هم نه کوي. همدې ته ورته تر بعثت وړاندې جاهلیت کې په قومي شخړو او جنګونو کې ځوانان او د قوم تکړه خلک به یو د بل مقابلې ته وړاندې کېدل چې د دواړو لوري وژل شوي وګړي به ځوانان او جنګي کسان وو. خو په معاصر جاهلیت کې د بشر د حقوقو ډنډورچان دومره پس فطرته دي چې اکثر وختونه د مقابل لوري د جنګي پوځیانو پر ځای ښځې، ماشومان او سپین ږیري خلک په شهادت رسوي چې د افغانستان، فلسطین او عراق د اشغالونو پر وخت یې بېشمېره ژوندي مثالونه موجود دي. لنډه دا چې غرب نن د انسانیت عزت داسې لوټ کړ چې د مسلمانانو سربیره یو وجدان لرونکی کافر به هم د اپسټین د آرشیف څخه په خپرو شویو ویډیوګانو زړه بد شوی وي. د ډیر تاسف وړ ځای بیا دا دی چې هماغه بې تهذیبه، پس فطرته، وحشي صفته او د انسانیت قاتل غرب موږ ته بیا د بشر حقوقو، تمدن او پرمختګ نغارې ډنګوي او 20 کاله دلته د همدې شعارونو په بدرګه کولو سره
زموږ د مسلمان او عزتمن ملت د تسخیرولو خوب لیده چې بالاخره دغه خوب پر اوبو لاهو شه او د دې بې تحصیبه او بشرخور دښمن له ناولو قدمونو مو په وینو خپل وطن پاک کړ. د جیفري اپسټین ویډیوګانې او اسنادو قضیې مؤمن زړونه دومره ډک کړل چې له سترګو یې د حیا اوښکې بهیږي او قلمونه د غرب د اخلاقي او بشري جنایتونو د لیکلو پر مهال لړزان او ګوتې یې ریږدي. په لکونو ځله د شکر ویلو ځای دی چې غرب همدلته ماتې وخوړل او زموږ د حیا او عزت ملت یې له شره په امان شو.